بسم الله الرحمن الرحیم. د نورانی قاعدې اول سبق دی مفردات. کچیری یو څوک وکشنی ته مفردات په صحیح طریقه سره ووایي بیا دغه کشنی پرمختګ کوي. کچیری په صحیح طریقه سره نه وویل سي دا کشنی بیا پرمختګ نشي کوي. زموږ خلک وکشنیانو ته سبقان پر دې طریقه وایي چې سبق په فیادیه وکشنی ته سبق مو ور یادوه چې د په یاد زده. وکشنی ته هغه حروف چې دی زده کوي دا په وپېژنه. دا حروف ورزده که په وپېژنه چې دی دا حروف وپېژني بیا دی پر شا نه راځي، بیا دی پر مخ ځي. و چې د اول مخ د مفردات ټول د په یاد زده وي دی پرمختګ نشي کوی. ولې؟ دی الف نه پېژني چې الف څه رقم شی دی. خالي د الف نوم زده کړی دی. الف پیژندل د سره نشته. د الف نوم زده کړی دی، د الف نوم یې زده دی. با دی نه پیژني چې با به څنګه شي. د با نوم د زده کړی دی چې با دا لفظ د خالي زده دی. نور دی پیژني نه چې با دا شی دی. نو وکشنی ته دا حروف په دې طریقه وروشه چې د کشنی دا حروف زده سي، دا حروف وپیژني. لکه د خپل کور انسانان دی پلار څنګه پیژني، ورور څنګه پیژني، خور څنګه پیژني، مور څنګه پیژني. د داسې مور نه غلطیږي. 50,000 ښځې ورته کښېنه و دی د خپلې مور له ځي بلې وله نه ځي. 50,000 هلکان ورته کښېنه و دی خپل ورور له ځي بلې وله نه ځي. یعنې ته رقم په ده باندې دا حروف وپیژنه چې ده ته تا الف نوم ور یاد کړي دی الف له ولاړ شي. دی الف درته وښیي چې دا دی. چې تا د با نوم ور یاد کړي چې با دی با له ولاړ شي چې دا با ده. ګوره دا یو ټکی چې شاته دی دغه با ده، بلې یوه با نه ده. د تا نوم دې ور یاد کړي چې دی تا له ولاړ شي چې ګوره دا دوه ټکي چې مخ ته لري دغه تا ده. په دا طریقه باندې چې ده ته حروف ور وپېژندل سي بیا دا کشنی پرمختګ کوي. او که دی ور وپېژندل سي چې بس الف با تا سا جیم ح خاب داس د ده په یاد وي په دې باندې دی پرمختګ نشي کوی. دا بټۍ ټول عمر په دا قاعده کې په کلو به په قاعده کې او قاعده چې د په کلو نه ویل کېږي په خالي څو میاشتې کې ویل کېږي. په 4 میاشتې کې چې زموږ تجربه ده په 4 میاشتې کې چې استاد د کشنی سره لږ خواري وکړي په 4 میاشتې کې کشنی قاعده خلاصولی سي. بیا چې کوم وخت کې قاعده د خلاصه کړل چې قرآن شریف راواخلي دا قرآن شریف به بیا دی ویلی سي. د قاعدې دغه فایده ده. د زده کړې د بنیادي زده کړه وکشني ته ورکړي په ښه طریقه یې ورکړي. راځو سبق شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. الف 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 دا لوړ غاښونه پر دا کښته شونډه لګېږي. ګور الف الف با 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 تا 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 ثا ثا. دغه بیا دا د ژبې سر دا لوړ غاښونه لځي د مخ لوړ غاښونه دا سره د ژبې څوکه ولګوه ثا ثا بره ثا ادا کېږي. ثا ثا جیم 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 جم یې مه ورته وایه چې جم نه جیم. حا 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 پستونی کې وایه حا خا خا. کشنی ته د حا او د خا لږ فرق ور وکړه. ګوره اکثره کشنیان د حا هم خا وایي خا هم خا وایي ځکه چې دا ده ته تا فرق نه دی ورکړی چې د هغه هم خا وایي هغه هم خا وایي. که فرق ور وکړې چې حا دا شی دی ګوره داسې ویل کېږي حا 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 چې دا دې ور وښول بیا خا هم یادولی سي. خا 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 خا. دال دال ذال ذال بیا د ژبې سر د لوړو غاښو د څوک سره ولګو. ګوره ذا 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 اذ 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 ذال په ثا او په ذال په دواړو کې یو رقم ویل کېږي. ذال را 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 ذا ذا
زا سين 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 شين 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 صاد 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 ضاد 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 طا 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 يا موش طا طا ظا ظا كمان شوي عظيم 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 ظي 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 ظا عين 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 غين 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 فا فا بیا د لوړ غاښونه پر کښته شونډه ولګوه بس فا ادا کېږي فا 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 قاف 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 كاف 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 ګوره د قاف او د کاف باید فرق وي قاف كاف قاف كاف لام 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 ميم ميم نون نون واو دا واو مو ورته وایس واو 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 ها دا ها او دا ح باید فرق ورته وي ګوره ح په ستوني کې وای ها په ستوني کې نه ویل کېږي ها ح ها ح د حروف حلقې څخه دواړه دي خو دا چې ده دا او د هغه په مخرج کې فرق شته ح ها ها همزه 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 یا 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 دا اتویشت یا نویشت حروف دي ګوره که څوک درته وایي چې اتویشت هم خوا مه ورسره بدوه اتویشت که څوک درته وایي چې نویشت هم خوا مه ورسره بدوه نویشت ګوره یا همزه نه کې شماري یا الف نه کې شماري برای اتویشت که دواړه کې شمار کې همزه او الف دواړه کې شمار سي بیا نویشت کېږي نویشت حروف کېږي پر دغه طریقه باندې چې کښینې دا حروف زده که د ټکو په لحاظ باندې دته ټکي وروښیه چې د با یو ټکی شاته دی د نون یو ټکی مخته دی ګوره که با ته ټکی مخته ورکړې چیش جین جوړ سو نون جین جوړ سو که نون ته یو ټکی شاته ورکړې د مخ ټکی لرې کړې چیش جین جوړ سو با جین جوړه سو تا ته دوه ټکي در مخ ورکول سوي دي دا دوه ټکي چې ته شاته ورکړې چیش سو دی به وایي یا سو چې ده دا رقم دا توري وپېژندل بیا دی پرمختګ کولی سي اوس نو چې ده دا اول مخ زده کړي دا حروف مفردات د زده کړو باره به څه چم وکړي امتحان به جیم واخلي امتحان به پر څنګه طریقه جیم واخلي د یا څه به حروف شروع کړي نور به جیم پټ کړي د یا د خواسه یا به ورته ښکاره کړي د یا حمزه ها واو دغه لیکه به ورته ښکاره کړي ورته راته ووایه د چپې خواس دا چې درته ووایي بیا به د ووه څه در الفه پورې بیا د کښتې خواسه چپه ورته وایي داسې واو قاف طا زا ح الف بیا به د الف څخه در جیم پورې داسې ورته ووایه الف با تا ثا جیم بیا به د جیم څخه در یا پورې دغه کښته راسي جیم را ضاد فا نون یا پر دغه طریقه باندې به د داسې امتحان واخلي که چیرې د دغه امتحان کامیاب سو په دا امتحان کې دا د ده زده و بس د دې مخه څه باره واړو په 15 ورځې کې دا مخ دی زده کولی شي چې کمزورې کې نه
تیز کښینیان هم شته، کېدای شي په 3 ورځې زده کړي، په 4 ورځې زده کړي، په 5 زده کړي، خو اخري ورځ یې تر 15 ورځې زیاتېږي نه، ځکه چې 15 سبقان سهار سوه، 15 ماښام سوه، دا 13 سبقان کېږي. په 13 سبقانو باندې دا مخ دی زده کولی شي چې کوشش استاد سره وکړي، دا مخ دی زده کولی شي. چې دا مخ د زده کړې دویم مخ چې شروع کېږي، په دویم مخ کې خالي راهنمایي ورته کوه، بیا دی کلی شي، دی پرمختګ کولی شي. بس دا سبق هم پر دغه ځای باندې الله تعالی دې موږ ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، او الله دې زموږ دپاره د خیر جاري ذریعه وګرځوي دا سبقان. صدق الله العلی العظیم.